بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. صدق الله مولانا العظيم. محترم او ډیرو ګرانو طالبانو ورونو او کشرانو او بچو طالبانو، نن الحمدلله د بیگانه خوشحالی په سبب باندې زمونږ په دغه دواړو ځایونو کې په خانقاه شریف کې هم او د هغې نه وړاندې سحر په مدرسه کې الحمدلله د افغانستان د امارت اسلامی په قائمېدو باندې او د اسلامی نظام په نفاذ باندې او د قرآنی احکامو باغې د انعقاد باندې دا زمونږ محفل د تشکر او امتنان دا قائم شو. مدرسه کې سحر بغیر د سیرادې نه او بغیر د سیلان نه زما زړه الله راوسته او بل مېلمانه چې رالل ظهور شیخ صاحب دې ومویل چې بېګا الله تعالی ډېر لوی مسلمانانو ته یو ډېر لویه خوشحالي ورکړې ده د انقلاب او د اسلامي امارت. بیا هغه وخت سره زما زړه کې رالل چې طالبان راغونډ کړو، ځکه دا زموږ د طالبانو خوشحالي ده او ډېر وخت پس د ډېرو غمونو نه، د ډېرو وینو تویېدو نه، د ډېرو زیاتو میندو د هغوی د زړونو د دردمندېدو نه، د ډېرو پلارانو د بچو په روکېدو او شهادت باندې او د ډېرو وروڼو په غمونو باندې او د ډېرو ملکونو د مسلمانانو په ډېرو زیاتو سختو حالاتو کې د هغې نه وروستو الله تعالی د خفګان نه وروستو یو ډېره لویه خوشحالي راوسته، ډېره لویه خوشحالي. او دا خوشحالي دا الله تعالی د مسلمانانو فتحه وګرځوله، لویه فتحه. الله رب العزت قرآن مجید کې نبی علیه الصلاة والسلام ته فرمایي انا فتحنا لک فتحا مبینا، موږ تعالی یو ډېره لویه ظاهره فتحه درکړه، ښکاره فتحه درله درکړه او تا سره موږ امداد وکړو. او الله فرمایي اذا جاء نصر الله والفتح، هر کله چې راغی نصرت د الله رب العزت، امداد د الله او فتح راله د مکې معظمې، نو ته به اوس وینې ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، وینې به خلک چې خلک به ډلې ډلې راځي اسلام ته. حجاج بن یوسف یو ماشوم دربار ته راغی، نو حجاج بن یوسف ورته وی ما اورېدلي ته قرات ډېر ښکلی کوې، ووایه. ماشوم ډېر تیز و، وی تلاوت وکړه. نو هغه دا صورت شروع کړه، خو عجیبه کار حجاج سره وکړه، هغه له یو قسمه دمکې او پیغور ورکړو. ووی اذا جاء نصر الله والفتح، کلمه یې ووی، بیا یې وی اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس یخرجون من دین الله افواجا. و دا څه وایي؟ الله فرمایي ورأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، ته به وینې چې خلک به ډلې ډلې اسلام ته راځي او دین ته به راځي. هغه ورته ووی، هغه نبی علیه السلام ته الله فرمایي ستا په حکومت کې، ستا په ظلم کې، ستا د ظلم په دې او د بربریت په دې زمانه کې خلک د دې شته دین نه وځي، ته دومره ظالم یې. دغه شان په افغانستان کې هم د امریکې او د نورو اتحادیانو په مرسته باندې د هغوی په خوښه باندې په نوم باندې کټپوتلي او نام نهاد او تش د نوم د مسلمانانو یو حکومت او حکومت هم د حکومت نو
او امریکا هلته کې قابضه وه او هلته راغلې وه سره د ډېرو اتحادیانو ډېر وخت هغوی په امریکا په افغانستان کې هغه خپل ظلم او بربریت وکړو خو اخیر د ملا عمر اخون امیر المؤمنین رحمه الله تعالی رحمتا واسعه شهید د هغه خبره چې هغه فرمایل چې افغانستان ته راتلل آسان دي خو بیا وتل ترې نه ډېر ګران دی تاسو خو به راشئ خو وځئ به ترې څنګه روس مو داسې کړو چې دړې دړې و دړې وړې مو کړو او امریکې ستا به هم دکه انجام وي ما نن هلته مدرسه کې هم وې داسې په ټوکو باندې نه دی شوی دا انقلاب چې بس مونږ وو چې بس انقلاب راغی چې به کوم کلي ته تلل نو هلته کې به خلک مخکې تښتېدل او هغوی ته به یې هغه ځای پرېښودو که په داسې ونه خو بالله خلکو به دا کوشش کړو د دې په سر باندې بالله وینې توی شوي دي ډېرې وینې توی شوي دي چې بنده سوچ کوي په پاکستان او افغانستان کې څومره علما چې شهیدان شوي دي څومره مدارسو باندې بمبارۍ چې شوي دي څومره واړه واړه کترې کترې ماشومان چې د میندو په غېږو کې هغوی قتل شوي دي شهیدان شوي دي او څومره بوډاګان او ضعیفه بزرګان چې شهیدان شوي دي او څومره علمای ربانیین او مدرسین او محققین چې هغوی شهیدان شوي دي د هغوی وینې به دا رنګ نه راړو خامخا به یې دغه رنګ راړو او دا انقلاب مقدر الله تعالی ګرځولو د افغانستان لپاره دا انقلاب الله تعالی مقدر ګرځولو ظلمونه شوي دي په پاکستان کې څومره زیات علما شهیدان شو هم د دکه کابرو شاګردان په افغانستان کې الحمدلله برسر اقتدار رالل الله دې دا امارت اسلامي الى یوم القیامه قائم او دائم او مستحکم لري خدا کا نظام اللہ دا انقلابی صورتحال چې راغلو د دې شاته چې ته کله سوچ کوم د ډېرو ښکلو ښکلو خلکو وینې دي ډېر ښکلو ښکلو امین الامه مولانا محمد امین اورکزی رحمت الله علیه چې هغه خپله شاه منصور ته یو وخت کې راغلی شي صاحب ملاقات له او لوی محقق محدثو او ډېر ناشنا بزرګ انسانو د بینوري ټاون ناظم اعلی پاتې شو هغه په خپله مدرسه کې او په مدرسه یې بمباري وشوه چې څنګه بمباري وشوه نو د هغه شاګردان وایي چې بیبي هغه لیکل کړي دی کتاب ما سره و او بیبي ورته ووایي چې ته چېرته دی بهر خو بمباري ده وی زم بمبارۍ له وی ځان په خپله وژنې وی ښه زه به کور ناست یم زه به کور ناست زما د مدرسې په طالبانو د بهر بمباري کېږي زه به پکې ناست ما ته پته ده بمباري کېږي خو چېرته به مې لاس الله یو بچی راولي چې هغه به زه کور ته راوځغلم دې پله به یې چېرته بچ کړم چې لاړو یو ماشوم ته یې لاسکو بمباري وشوه هغه کمره کوټه هم را پرېوته او حضرت په هغه ځای باندې شهید شو او دا د نصیب خان شهید رحمت الله علیه وینې او دا د بوډا او امام انقلاب چې هغه غرضو کې د ناموس رسالت ناره په ډېر زور او شور سره وواله شهید اسلام شهید ناموس رسالت حضرت مولانا سمیع الحق شهید رحمت الله علیه چې د 85 کالو بوډا هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه هغه خلکو ته هغه د شهادت هغه یاد تازه کړو چا به وي چې د حضرت عثمان صاحب به څنګه شهید شوی وي نو چې حضرت مولانا سمیع الحق صاحب یې ولید نو پوه شو چې اوهو د حضرت
عثمان رضی الله عنه جانشین د علم او د عمل او د حیا او د پاک دامنۍ او د غیرت هغه په دې زمانه کې الله تعالی دې امت ته وښولو دا وینه تویږي او دا اوس مې سوچ کولو ستا څومره واړه واړه بچي وو ستا څومره واړه واړه غالبا چې 2 کاله به شوي د کندوز په مدرسه باندې چې بمباري شوې وه د زړه وینې هغې سره توی دی د کندوز په مدرسه باندې عین په موقع د دستاربندۍ باندې چې یقین وکئ قسم دی هغه پټوان چې چا کتلی دي هغه ماشومان چې چا لیدلی دي نو قسمیه هر سړی ویلی شي زه داسې بې دغه قسم نه خورم خو زما د قسم په خدای د هغې ماشوم مخ د سور ګلاب نه سیوا اخیسته دومره ښایسته ښکلي ماشومانو او دستاربندي د چا شوې وه او د چا کېده او ظالمان رالل موږ له دا قسمه درد راکو چې تاسو د قرآن دی حافظانو ته دستاربندی کوئ او دی موږ مړو موږ ورته وی نه د دی پاتې دستاربندي او د دی مبارکی به د دی د میندو په ځای باندې فرشتې هلته کې ورکوي د دی میندې به د هغې ماشومانو په انتظار وي دلته یو مور چې ماشوم لغونتې د سبق نه ایسار شي دننه بهر کېږي دننه بهر کېږي چې هسې نه چېرته څه چلو شو زما زوی رانغی هغه میندو به وموهه د خپلو دروازو نه او د ورونو نه سار را بهر کړی چې یاره اوس به زمونږ بچی راشي او موږ به په پټکي باندې ښکل کو او په مخه په اننګو باندې به ښکل کو د هغې په ځای باندې ورله د هغې لاشونه راغلل د امت سره دې ظالمانو الله ظلم کړی دی موږ سره لږ ظلم نه دی شوی نن چې موږ خوشحالي نه کوو نو کله به کوو کله به کوو دا خو زموږ د خوشحالۍ ورځ ده هغه وینې توی کړی الله تعالی د هغې رنګ په افغانستان کې د امارت اسلامي او د اسلامي انقلاب په شکل کې ظاهر کړو او داسې اسلامي امارت الحمدلله چې همه واړه اول نه اخر پورې د صحیح عقیدې د علماو په سرپرستی کې د علماء دیوبند حکومت الحمدلله افغانستان کې قایم شو د علماء دیوبند هغه تحریک ازادي چې شروع وه په افغانستان باندې هغه سر ته ورسېده او الحمدلله هلته کې یو امارت اسلامي قایم شو طالبان په ډېر ښکلي انداز سره په ډېر عزت او وقار سره او په ډېر زیات روب او دبدبې سره هغه یې کابل ته داخل شو او دشمن ته هم داسې نه دي کړي چې ګنې دشمن ذلیله کړي او رسوایه کړي د هغې دپاره دغه ذلالت او رسوایي ډېره وه او طالبانو د دواړو جهانو د سردار محبوب رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د فتح مکې هغه یاد هغه بیا د سنت په طریقه باندې تازه کړو وی لا تثریب علیکم اليوم په تاسو هېڅ ملامتیا نشته یولې قیدیان آزاد کړل بیا د افغانستان صدر له د مرغۍ لار ورکړه موږ چې واړو موږ به لوبې کولې چې څوک به رابند شو په ټولو هلکانو باندې تنګ به راغی نو وی به یې دومره وکړئ چې د مرغۍ لار راله راکئ نو اشرف غني له د مرغۍ لار ورکړه ما ته نن چا ووی نو مرغۍ لار یې وله ورکړه او هغه ورسره میلاو شو پټکی خپل پګړی د افغانستان واچوله او وی زه هغه ځای ته لړم چې د کوم ځای نه راغلی وم د خپلې مور غېږې له لړم امریکایي مور و امریکې ته لاړو ما نن مدرسه کې ووی ما که یو طالب له څوک اختیار ورکړي چې چېرته دی تاسو وایي هغه به امریکې ته دي که هغه به مدینې ته دي هغه به مدینې ته دی د ده ځای هم دک او چې کوم ځای ته لړم دکه ځای په کار و بس هغه ځای ته لړ د هغې نوکر و هغې له واپس لړ ډېر لوی د خوشحالۍ مقام دی او دا دوباره الله تعالی په موږ یو دویمه خوشحالي راوسته یو د افغانستان لومبنی انقلاب چې په 1995 کې و او هغه وخت زه په حقانیه کې طالب وم د 4مې درجې یا د 3مې درجې وم غالبا او چې سهار موږ را پاسېدو نو طالبانو یو بل له مبارکۍ ورکولې هغه وخت موبایل یې نه وي په ریډیو باندې وویلی شو چې افغانستان کې
طالبانو امارت اسلامي قایم کو ډیره لویه خوشحالي وه شپږ اته کاله پنځه شپږ کاله هلته حکومت وچلېد خو د څه سازشونو لاندې هغه حکومت سقوط وشو بیا الله تعالی هغه حکومت قایم کو دا حکومت د الله قایم او دایم ساتي د دغه حکومت اثرات به انشاءالله په ټوله دنیا کې د مسلمانانو د وقار او د عزت په شکل کې کیږي مسلمان چې نن با عزت زندگی تیری مونږ ټولو خلکو ته وایو نو یاد ساتئ هغه هم په داسې حالاتو کې تیری هسې وګورئ مسلمانانو ته ملکونو ته د امریکې نه امداد غواړي او طالبانو داسې په جګ سر باندې امریکې ته جواب ورکړو چې هغه یې تلل نو دی ته یې ووایي مونږ ځو او تاسو ته دا ملک پرېږدو که زمونږ د ملک حکمرانانو قسم دی نن د اسلامي نظام اعلان وکړو امریکا یې اورېدلې ده او شاید چې پاکستان ته ووایي چې مونږ تاسو ته هېڅ نه وایو د امریکې مونږ سره څه کار دی دا زمونږ خپل ملک دی خاوره مو ده مونږ هغه بله ورځې یوم ازادي وشوه خلکو پونکي ووهل مونږ پونکو ته پاتې شو راشئ وګورئ خلکو پکې انقلاب راوسته دا د دې خبرې وې دا خوشحالي مناول دې ته ویلی شي خوشحالي دا دلته هم مناو شو څومره ښکلې طریقې سره ښایسته طریقې سره خوشحالي مناو شو په باادب او باعزته طریقې سره خوشحالي مناو شوه او دا خوشحالي د تشکر هم ده د خوشحالۍ هم ده او دا د فتح هم ده الله تعالی دې دغه حکومت او دغه ریاست د افغانستان همیشه دپاره د طالبانو او د اسلامي حکمرانانو او د دکه مذهبي خلکو او د علماو په سرپرستۍ کې قایم او دایم لري شاد باد دی الله لري زنده باد دی الله لري دا ډېر لوی زمونږ دپاره د سعادت موقع ده سعادت خبره ده د خوشحالۍ خبره ده مونږ په دې چې څومره هم شکر ادا کوو هغه به کم څوک به چې تاسو په پاکستان کې مونږ وایو هغه زمونږ وروڼه دي هغه زمونږ وروڼه دي او مونږ هغوی سره په دې کې یو ځای یو مونږ په هغې خفګان باندې خفه او په خوشحالۍ خوشحاله یو زمونږ د مدرسو طالبان شهیدان شوي دي روک شوي دي زما خپل ملګري زمونږ د کلاس ملګري هغه وخت سره هغوی تلي دي لا د روسه یې پته نه لګي دغه شان په دې وخت کې په دې انقلاب کې زمونږ څومره لوی نقصان وشو څومره لوی نقصان وشو خو دومره ده چې هغې نقصان الله تعالی مونږ له بدله د فتح په شکل کې راکړه زمونږ د دې مدرسې او د خانقاه طالبان دي او د هغوی خاندان پوره یوه کورنۍ پرون مازدیګر او نن ماسپښین هغوی شهیدان شو دلته علما ناست دي طالبان دي خیري دوره کې دي د تره بچي د ماسی بچي هغوی شهیدان شو هغوی شهیدان شو مونږ له چل نه راځي ما وختي وی ما مونږ به دی ته څه وو مونږ خو د دې د غمونو عادت یو په کورونا مړ شو په پلان کې خدای دې وبخي مونږ خو د دې غمونو د تعزیت عادت یو مونږ خو شهید له د مبارکۍ عادت نه یو مونږ یو ځای کې د یو دوو وروڼو شهادت شوی یو ځای ته لړو افغانستان کې شهادت شوی دلته لړو ورله نو خلک ورته هارونه اچولې مبارکۍ ورکولې نو ما ملګري ته وی ما دا خو صحیح ده خو ما په خوله نه راځي هغه ما ته وی راځئ تاسو خو بس چې خلکو مبارکۍ ورکولې هغوی موږ له غاړه راکړه موږ ورته غلي غوندې ووی د هغوی په شهادت باندې تاسو ته مبارکي وایو هغوی وی الله دې تاسو له برکت درکړي او مبارک دې شي خیر مبارک مبارکي واغسته هغه زمونږ ورور هغه عالم د هغه دوه وروڼه شهیدان شو او دغه یوه جنایت چې کومه وه د یول د یو ورور په نکاح کې وه چې هغه شهید شو د بل ورور په نکاح کې هغه هم شهید شو نو ما هلته یو خبره وکړه نن مدرسه کې هم هغه پړه راله یو صحابي نوی واده کړو له بیبي سره یې سترګې نه وې لګېدلې چې دا بیبي مې څه قسمه ده او چې کور ته رادننه کېده نو په دې کې آواز وشو بهر چې د نبي علیه صلات وسلام د غاړې نه آواز دی چې جهاد دپاره تیار شي یو جلیبیب هم راځي نور هم داسې راځي حنظله صاحب هم راځي نو ده خپه رادننه کوله الله بیبي ته یې نه دي کتلي صرف د کور دورشلې ته رادننه کېده یکدم یې هغه خپه چې هغه یې رامخکې وه هغه یې وروستو پاتې شوه او کومه خپه یې چې وروستو رادننه کوله هغه یې مخکې کړه راتاو شروع غوندې او بیا واپس د کور نه واته بیبي ورته وی زه درته دا نه وایم
چې دننه راشه او ما تا ته په خیرالې وو زه درته دا نه وایم خو خاونده دوره خو به دې راته کتلي و که نه او دوره خو به دې زه هم پرېښودی چې درته مې کتلي و چې په قیامت کې خو دې بیا وپېژنم که نه زه به تا په قیامت کې په څه پېژنم هغه ورته مخ راوانړو او ورته یې ووې وی که په شا درته ګورم نو د نبي علیه السلام په حکم کې کمې راځي که محبوب ما نه بیا تپوس وکړي قیامت په ورځ چې بیبي ته دې کتلي و ما وی چې جهاد نه راځه تا نه هغې نه وروستو بیبي ته کتلي دي خاونده زه تا نه چرې دا ګیله نه کوم چې ولې دې راته ونه کتل خو دوره نښه خو راله راکه که نه چې د قیامت په ورځ دې په هغې باندې وپېژنم نو چې کله دا بیبي مجبوره شوه نو د خپل خاوند لمنې ته یې لاس واچو چې لږ ما ته وګوره چې درته وګورم چې هلته دې وپېژنم چې څنګه یې لمن ده هغه راښکلې هغه لمن وشلېده دکه صحابي ورته ووی بیبي زما په نکاح کې زما د نکاح بیبي یو خبره واوره په قیامت کې چې د شلېدلې لمن څوک ویني هغه به ستا خاوند وي بس ما په دې شلېدلې لمن باندې وپېژنه وی بالکل خاونده زما درته اجازت دی په مخه دې ښه شه او د اوس نه درته وایم چې الله دې درله لویه مرتبه د شهادت درکړي زموږ علماو مکه شان رنګ راوړو هغه شان الحمدلله وینې توی شوې خو د هغې رنګ ښکاره شو ظاهر شو الله تعالی دې نور زمونږ ملکم او زمونږ علما او عوام الله تعالی دې بیا د هر قسمه فتنو نه او د هر قسمه جنگ و جدل نه او د غلبې د ظالمانو نه او د ظلم د ظالمانو نه محفوظ او مامون وساتي ما نن وې بس یا الله مونږ ډېرې زیاتې وینې زمونږ کافر ورکړې زمونږ طالبان ډېر شهید نن ما ته چا ووی د تبلیغي جماعت مشر حاجی عبدالوهاب صاحب رحمت الله علیه وفرمایل چې ګورئ ما ته الله تعالی زړه کې واچوله چې که د افغانستان په ځای باندې بل ملک وی نو تر اوسه پورې به ایمان پرېښودی خو الله تعالی د افغانستان مسلمانانو له دومره کلک مضبوط ایمان ورکړی دی چې په دومره امتحاناتو کې هغوی د الله د وحدانیت ناره وهلې ده او هغوی اوس هم الحمدلله اکه شان کوي الله دې هغه طالبان چې هغوی شهیدان شوي دي الله تعالی دې درجات عالیه نصیب کړي او د دغه ژوندو مجاهدینو دې الله حفاظت وفرمایي الله دې په خپل حفظ و امان کې وساتي ما صرف او صرف دا خبرې مولانا بابر علی شاه صاحب او زمونږ د دې د نگرانانو مولانا حسین الرحمن هغوی ما ته وایي چې تا مدرسه کې مجلس وکړه محفل او دلته دا ماشومان او طالبان وایي چې مونږ ونه شو مجلس او محفل ما بالکل وبکو دا څه خبره نه ده او دا الحمدلله مدارسو کې او په هر ځای کې د خوشحالۍ یو ورځ مناول پکار دي او په اګست کې الحمدلله په 14 اګست زموږ ملک آزاد شوی او نن 17 نن 16 دی پرون 15 پرون نو پرون دا انقلاب راغلی نو معلومه شوه 14 تاریخ باندې پاکستان آزاد شو او په 15 تاریخ الله تعالی د افغانستان ځمکه د پلیتو قدمونو نه پاکه کړه لاړل هغوی لړل وتښتېدل موږ وو امریکا یاره هغوی سره بالله څه د ایمان ورسره نشته نو څنګه طاقت دی ورسره د ایمان طاقت هغوی سره شته نشته ورسره طاقت خو د ایمان طالبانو سره چې د بې سر او موږ وو یاره دی سره څه نشته چې دا پسې وزغلول نو زموږ نظر په دې اسبابو د په ایمان یې وزغلول دی سره ایمانو دوه سترګې چې د ایمان نه ډکې وي او هغه کله مسلمان وي او کافر ته وګوري یقین وکړئ کافر د اټم بم نه دوره نه یېرېږي چې د دې دوه سترګو نه سوره یېرېږي او دومره لوی طاقت او روب الله تعالی طالب له ورکړی دی او زه په دې فخر کوم چې پښتون دی الحمدلله پښتون دی طالب خپل صادر د روس او د امریکې او د هر یو ملک په هغه اجلاسونو کې قسم نه د اوږې نه کوز نه کړ وی دا هغه پښتون یم چې د افغانستان په کوڅو کې ګرځېدلی کاڼي دي لالونه دي بوټې دی دوا ده ای ښکلې هیوا ده ښکلې دی هوا ده الله تعالی د افغانستان پاکستان په استحکام سره ولري او الله تعالی ملکونو او سلطنتونو الله تعالی د حفاظت وفرمایي الله تعالی د په دې پاکستان کې بغیر د څه جنګ او جدل نه بغیر د څه نقصان نه الله تعالی دې دلته اسلامي امارت قائم کړي رونو د دکې خبرې ضرورت دی دا بغیر د مبالغې نه هم وایو او بغیر د څه بل څه خبرې نه وایو دې ملک کې به هله خوشحالي او سوکالي راځي
چې په کم وخت کې دلته د قرآن نظام قایم شي هر څه به صحیح شي، هر څه به ټیک ټاک شي. څوک به بیا چاته نه وایي چې ته داسې وکړه ته داسې وکړه، هر څه به صحیح شي. د اعلی نه تر ادنا پورې او د ادنا نه تر اعلی پورې به ټولو خلکو کې دین راشي. الله تعالی دې زما او ستاسو د ټولو دا خوشحالي سره د ټولو ملګرو مسلمانانو نصیب وګرځوي. دا ډېر لوی خوشحالي د الله دې نصیب وګرځوي. مختصر دعا وکوئ بیا به اذان او مونږ مونځ ناوخته شو، بیروني ملګرو نه په دې معذرت هم غواړو، خو دا موقع کله کله مونږ روزانه دا مونځ نه رستو کوو، دا د خوشحالۍ موقع وه، هغه وخت ته ورسېد چې نور کله به کله و. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. الله زمونږ دا ناسته د طالبانو دا خوشحالي، زمونږ د ټولو دا خوشحالي، زمونږ دا راغلي وروڼه د دې محلې او د کلي او د بانډو او دا موږ سره په دې کې چې شریک شو، الله تعالی یا الله که موږ دې موس کې تاخیر وکړو اوس دا موس کوو، یا الله دا هم ستا د قرآن مجید په قرآني احکامو په نفاذ باندې د خوشحالېدو په وجه باندې، نو یا الله تعالی موږ له په دې ناسته او په انتظار د موز باندې اجر او ثواب په دې ټولو اوقاتو کې د موز د عبادت او د خوشحالۍ او د سعادت په شکل کې راکړي. الله د افغانستان پاکستان ټول عوام او خواص یا الله خوشحاله ولري، په خپل حفظ و امان کې وساتئ. اوس وروڼو دعا کوئ چې الله تعالی د مسلمانانو مال حال او جان بچ کړي او الله تعالی د خانه جنګونه بچ کړي. الله تعالی خالص ښکلی نظام او نفاذ د اسلام راولي او الله تعالی د هر قسمه بلاګانو نه، د شرورو او د مضلاتو او د فتنو نه مونږ او تاسو ټول امت مسلمه محفوظ او مامون وساتي. او الله تعالی د دې امارت اسلامي په برکت باندې دغه وبا او بلا د کرونا ختم کړي. الله دې ټوله دنیا کولاو کړي، چې د چا کاروبار دی الله دې ورته لارې کولاو کړي، چې دا چا بندیز ده او رکاوټ د کاروبار دی الله دې ورته دغه رکاوټونه ختم کړي، بیماران دی الله جوړ کړي. او الله تعالی دې زمونږ د علماو اکابرو مساجدو مدارسو معاهدو خانقاهونو زمونږ د ملک د تاڼو او تحصیلونو او د سکولونو کالجونو د لویو وړو د نارینه او زنانو حفاظت وفرمایي. یا الله حفاظت مو وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله واصحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سپونو کې